یو صحابی راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله مل غیبه غیبت چشته دا الله رسول ورته فرمایي ذکرک اخاک بما یکره غیبت دې ته وکیږي چې ته د خپل ورور د داسې عیب یا د داسې خبرې تذکره وکړې او بیان یې کې چې هغه دی په خفه کېږي. بیا یو صحابي د الله جل جلاله رسول ته فرمایي چې ان کان فی اخی ما اقول کم چې زه سوایم که چیرې دا په دا انسان کې موجود وي بیا هم غیبت دی. د الله رسول وایي د هغه خودي غیبت ان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته که چیرې په ده کې نه وي ته پسې وایه دا خو ته به ده پسې بهتان تړې دا خو بله ګناه ده. ابو داود کې دا روایت راغلی دی. نو نن زموږ او ستاسو مجلسونه زموږ محفلونه زموږ شادۍ که مو غم وي په پاتا کې هم غیبت شروع وي که غم وي که پاتا وي په دې ټولو کې زموږ همدغه تذکره وي. ولې ځکه چې دا انسانان چې سره یو ځای سي د ډېر وخت لیدلی نه وي نو خو معلومه خبره ده چې یو در بله بحث راخي په بحث کې د انسان غیبت کېږي او غیبت یې کوي هم. حتی چې زموږ د معاشرې زنانې په خپل کور کې د غیبت سلسله ډېر په پراخه سلسله باندې کوي خاص کار د سهار د ساش پر چای باندې چې د انسانان سره ووځي کاروبارو ته د لسو بجو شاوخوا وخت چې دی چای راخي په دې کې نو د پلانکي د کور زنانه د پلانکي ښځه پلانکي دا ټول غیبت سلسله دغه زنانې هم کوي. زموږ د معاشرې زنانې په دغه ګناه باندې ډېر زیاتې اخته دي. بعضو خو بیا دا هم کوي چې ورته وایي چې خدای بنده غیبت مه کوه دی وایي چې دا خو زه غیبت نه کوم مخامخ هم ورته وایم. نو که مخامخ ورته وایه دا غیبت نه جوړېږي. نو خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه خبره چې ته مخامخ ده ته وکړې دی پې زیریږي هغه خبره د ده په شالا کول د ده په غیاب کې کول دې ته غیبت وایي. نو لهذا کم انسانان چې دغه وایي چې دا غیبت نه دی دا خو زه ته مخامخ هم وایم غټه ګناه دا ده ځکه چې ګناه پر ګناه باندې نه بلل ګناه په ګناه کې نه معلومول ګناه په ګناه کې نه راوستل دا غټ جرأت دی دا ډبله ګناه ده او الله جل جلاله بیا دې انسان ته سخته سزا ورکوي.